قرآن کی یو قصہ دا سورت مریم کی کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا. دیتا لک خص سوچ کو عزیزانو، دعا کوئی اور وقت ځان تم کوئی بل تم کوئی، خود دعا چل زده کوي، چل زده کوي. دعا قبلولو والا څوک دی؟ بل څوک نشته. زه خو نیم یعنی مونږ خو ټول فراډ دوکه یو کنه. اوس راته دې مرګري وې تیرا جمعه باندې کم خیال کړي بار چې وته یو ماشومې سملولې او یو بورکا کې ورته جنې ناستا و لیدلې مو ا بورکا کې چې ورته ناستا و دا ماشومې په چل سملولې او هغه بورکا کې ورته جنې نه والک ناستا هغه بورکا پس بیا نه راغلی چرته وی ګورا دکا بیا دا چل اریان دیتا بم حیرانے کی چی یا اللہ دا دینی دنیا دا اصول دا پارا منگ سسکو سس چلو نہ جوڑو. نو دا دعا چل زدک. ذکریا علیہ السلام یو ډیر لوی جلیل القدر پیغمبر دے. داغه عمر شو شپک شل کالا او د بیبي عمر یو اتیا کالا. اوس د شپک شل کالو په عمر کې دتا په دماغو کې یو سودا پیدا شو چې د کم دین خدمت چې ما کړې ده نو ما نرستو خم د دی دین د پاره یو خادم پکار دی کنه. اوس کیږي بس زه د شپږو شلو کالو بوډای ما زما خزه د اتیا کالو بوډای دا کم شی چې د بچی د پیدا کېدو د پاره سبب دی هغه خو مونږ نه سلب شوی. پیغمبرو کا نا اتیا کالو بوډانا او اتیا بوډاینا او شپږشلو کالو بوډانا زوی نشي پیدا کوله. شپه ده نیمه شپه. تاسو تجربه خو کوي لګا یو لوی نه لوی مشکل کی چې اون خلای لوی نه په دې نیمه شپې نه بعد را پاسه او یو سلور سجدي ورته ولګوا او غلې غوند نری आवाज ورته وکا. خو چې داړه دې وخت کې داسې وی چې بل څوک پکې نه سیوا دا غزاد بل څوک پکې نه، خزه دې پکې نه، بچی دې پکې نه، کور دې پکې نه، مال دې پکې نه، دولت دې پکې نه، هیڅ نه. یو دې زړه وي او یو پکې خدای وي. ته ورته نری غوندې आवाज وکړه سبا له ګوره چې څه کېږي در سره. سبا له بیا ګوره په خدای قسم چې دا زما تجربه شوې خبرې تجربه شوې. نیمه شپه ده او ذکریا علیہ الصلوۃ والسلام را پاسې ده او داسې وکړه مونږ وکړه او څه کوي اوس اذ نادى ربه نداء خفيا اذ نادى ربه نداء خفيا قال
رب انی وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. الله نیمه شپه ده خو یو خدای دی او یو دی. اذ نادى ربه نداء خفيا الله ته आवाज وکړو رو غلې غوندې غلې دا تاسو اوس مونږ چې په کومه غضب اخته یو کنه دا غپ دی تاسو خیال راځي او ته ما تراشي دي دواره ته وکړي یا الله دې سکی یا الله دې سکی یا الله دې دا په ایمان زبانی جمع خار دعا غدا چتنه او زی در پسې وکړه یو خدای خبر یو زه خبر لکه پیرانو صاحبانو له تاسو ورشه موټه ولا ګرم کې چې دعا نه بمنو بس زه خدای دا کامیاب قبلانه ته پټو ګونو شي چې لاړم جوړوال وته مال ته جلار شي بیړه دې دا غفلارم هر کې دیخوا ګوره هغه سړی نه دعا غواړي چې کوم په خپل بل تلاش نیولې ها سر در پوری که چرته ده خر سر در پوری تړلې اپ خپل تا نه غواړي بیړه دې غر کښنو تا ته بس دعا وکړي دعا خو هغه چا نه غواړه چې کوم سړی تا نه غواړي چې تا نه غواړي او هغه ذریعہ د معاش تا ګرځي نو داغه دعا به پتا سره لګي اوس الله مونږ پیسې نه غواړي دولت نه غواړي صرف د دې ځای یو درد غواړي د کوم ځای د دې چې دې ځای کې به ګورې بل څوک نه اوسه اولن تاسو کورونو کې وګورئ کور کې تاسو دا بوډاګان وایي چې خزه زبله خزه کوم بوډاګان خزه رښتا ها شتا دلګ نن چلار شي ورته وای زبله کوم ها تا ګوره چې په خخته دیونی کنه تاسو کورونو کې خزو سره ټرایو کوي وای خزه زه خو بل واده کوم یاره کدی خزه ته په کور کې پرېخوي په مخ می دوش نو کستا خزه بل خزه په خپل کور کې ځان سره نشي برداشت کوله نو ستا زړه کې به خدای ځان سره بل څوک څنګه برداشت خبره پوهیږي ستا خزه ځان سره په کور کې بل خزه نشي برداشت کوله نو ستا زړه خو د خدای کور دی نو خدای به په خپل کور کې ځان سره بل څوک څنګه برداشت کوي دیتا سوچ کرو ذکریا علیہ السلام اذ نادى ربه نداء خفيا رو وندے خدای ته دعا خفیہ مانا پٹا اس سوئی پا دعا کے سوئی قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا اے خدایا اڈو کی میم زاردی سر میم سپین شو گیرا میم سپین شوا ارض میں ختم طول قوا میں ختم ارض ختم لیکن ولم اکن بدعائک رب شقیا دا توتیه تمهید دے دا دعا دا قبول لپارا ولم اکن توتیه تمهید دے خدای هر څه ختم
خو یو مهربانی دی دا چې ولم اکن بدعائک رب شقیا یا الله چې کله مې درته سوال کړی دی نو رد کړی دی نه دی قبول کړی دی انی وهن العظم بوډا ما کمزور ما قوا مې ټول ختم دي لیکن ولم اکن بدعائک رب شقیا نا امید کړی دی نه ما اوس هم درته یو سوال کوم چې نا امید مې نه کړی القا ورته کې وشو چې څه وې خبره کوا نو دیو سوي وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا خدای ززان نرستو یریگم او خزمم بودای دا چه ما نرستو با دا دی دین خدمت سوک کئی ما نرستو به دا دین چاته پاتې کیږي د دې خدمت به څوک کوي تاسو ټول په دا جمعات کې چې ناس کې په ایمان وایي چې مونږ په خپل د دین خدمت نه کړې دی او نم کولو اراده شته او دا درد د چا په زړه کې دی جمعات کې ناس تو خلکو کې شته چې خدای نور ما نرستو به د اسلام خدمت څوک کوي شتا ها وای شیخ ناسی ګوګوانی نا پیغمبري بچ خدای ورکولا خو سو وکړنا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا خزمم ګره بډای دا تیا کالو دا بچی نه راوړي او سوک اے الله فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب فهب لي یا اللہ او بخماتا من لدنک ولیا دخپل جانبنا یو د دین خدمتگار ولیا مانا یو د دین خدمتگار اب اچھا کار کئی یرثنی چاغا زما میراث یوس وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ چې زما میراثم یوسی او د آل یعقوب میراثم یوسی هغه څه شو چې پیغمبري میشنو چې موږ نه رستو دا خدمات چې دی هغه تاواله شي چې موږ وفات شو چې دا خدمت پاتې چرته نشي اوس دا دعا چې خدای ته وشو څه وخت کې په نیمه شپه کې ها نو دعا ټوله کړي خیال کړي ځان د پاره نه و خو د خدای دین د پاره و اوس د خدای غیرت په جوش کې راځي دا ورته څه وایي یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی یا زکریا او زکریا علیہ السلام انا نبشرک بغلام اسمه یحیی زیر در کوم په یو زوی باندې چې نامه به یحیی اوس
د نیمه ګنټه خبره ده په نیمه شپه کې دا سوال او جواب کیږي لګیا سوال مو شو او جواب هم راغی جنا نبشرک بغلام اسمه یحیی زیرا در کوم په یو زوی باندې چې نام به یحیی وی الله الله ورته وی زوی خو در کول لا څه کې نامم په ما کې خوا چا کې خوا نامم دې یحیی نامه به اوس مونږ کې چاله کو شو نو مونږ د ډمو نامې خوخه دلته دا خزي چې لنګي شي نو هغه د عمران نامه خوخه کړي دا عمران لکه کټه دی کنه په دې کرکټ میچ کې نو کټه دې خزو ډېر خوخ دی نو چې کومه خزه لنګ شي نو عمران نامه پزوي کی ما فسیک هر یو د وجلوی یا ټلویزیون تا ګوري چې لوري وشي نو دمه خوخه کړي دا دمه نامه پکې ما نه سو پښتنو کې جزوی مې شوه دی او لور مې شوه دا سنامه پکې دم او زب سنامه ورته خیر او یا به د صحابیاتو نامه ورته خیم او یا ابل اشپز مایون وسای شوه سنامه پکې دو مال سمیه نامه پکې دا سمیه څوک وا اوله شهیده په اسلام کې سمیه وا اوله او شهیده څنګه چې اسلام وروړو ټول قنبت خلاف شو نو په نيزو باندې په دې شرمګاه کې والا او داغه نه شهیده شو اوله شهیده په اسلام کې سمیه وا ما پلونو نامی خی عائشہ خدیجہ حاجرہ فاطمہ بنوسو میں نامی خی دی فاطمہ سکینہ دا اوس بلاو شو په دیم سمیہ نام فزامنو میں نامی خی دی یوسف نحن احسن القصص خدای ورته وی یوسف علیہ السلام کسے تا خدای احسن القصص قاسم د پیغمبر د زوی نامه ٹھیک شو اسماعیل د ابراهیم علیہ السلام د زوی نامه اوس چې زوی شي یا په د سنما د ډم نامک دی یا په باندې د سنما د ډمو نامي دا زمونږ استاد سنامي یا دا قبایلو کې ډیرانه مچاخان پچاخان په دې قهر اخته دي غرونو مرونو کې چاته زنګلی وای چاته اړه په څه ګاندې نو د ډیرو نه راته چایو پاسپورت راستولو چې دا آل پاکستان کول دوو الکه د چا په نامې دی ول د یو نامه خانک دی او د بل نامه بایک دی خانک او بایک توس نامی نو خمال خر خلق دی اوس خر په یعنی خر په ځان باندې شاهزاده نامه یې خوښ وای کنه خر په ځان شاهزاده نامه یې خوښ او خر په ځانم خر نامه دی کړ خانک او بایک څه ته وي خدای دې کور وا نو یو زخم نه دی چې بجوړ شي یو زخم نه دی چې بجوړ شي هزار زخمونه مې پزړه دي مړ بشه یو علاج د دې ملک او د دې قوم نه دی چې سړی وو کم علاج وکړي کم او سپریده زمې ما خدا شکر دی چې